ښه راغلاست آینه نیوز ته. نن د 2015 کال د دسمبر 8 نیټه ده. زه لیلا یم. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو نوې لړۍ پیل شوې ده. او اوس هیواد پاتې خبرونه له تاسو سره شریک کړي. په خیبر پښتونخوا کې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوې. حال دا چې مخکې په دغه ایالت کې افغانان لږ زورول کېدل. فدرالي حکومت د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو امر کړی او افغانانو ته د کاروبار او زده کوونکو ته د ښوونځي اجازه نه ورکول کیږي. کډوال چې مخکې خیبر پښتونخوا ته پناه ورله اوس له هماغه ځایه نیول کیږي او د کمپونو کنټرول هم حکومت اخیستی دی. ځینې کډوال وایي پولیس یې د رشوت لپاره نیسي او زوروي. د افغانستان او پاکستان لارې هم تړلې دي او ګر مسافر دواړو غارو ته بند پاتې دي. ستاسو د باور نه مننه. الله حافظ.